افغان ولسمشر اشرف غني نن په اسلام آباد کې ډیره بوخته ورځ لرله. هغه د سهار په مهال کله چې اسلام آباد ته راورسېد د پاکستان د امنیت د سلاکار سرتاج عزیز سره وکتل. دارنګه د کډوالو د چارو وزیر وکتو، د مالیې وزیر سره هم لید کاته لرل. دارنګه هغه د یو شمېر سیاستوالو لکه مولانا فضل الرحمن سره هم لید کاته وکړه. هغې نه وروسته اشرف غني سره د پلاوي لاړو پنډۍ ته، هلته د ملي پوځ د پاکستان د ملي پوځ عمومي اډه وکتله. دا چې د ولسمشر اشرف غني دغه سفر د پخواني ولسمشر حامد کرزي له 20 سفرونو سره څه توپیر لرلو، په اسلام آباد کې زما همکار طاهر خان را سره ولاړ دی. د ده نه پوښتنه وکړم، طاهر خان صاحب که مهرباني وکړئ تاسو راته ووایاست چې دغه سفر د پخواني سفرونو سره څه توپیر لرلو؟ زما په نظر ډېر زیات توپیر لري، ځکه چې دا اولنی ځل دی چې د دې سفر وړاندې د پاکستان مهم سیاسي او دغه رنګې فوزي مشران افغانستان ته تللي دي. د هغې سفرونو مهمه موضوع هم دا د ولسمشر سفر و او د پاکستان د فوج د مشر تګ، بیا د پاکستان د استخباراتو د ادارې د اجزای مشر تګ، ځکه چې په پاکستان کې دا پالیسي ده چې د افغانستان مسله دغه رنګې د نور چې کوم دغه رنګې مسلې دي هغه د هغې اختیار د پاکستان فوج سره دی. نو د دې سفرونو نه وړاندې د هغې د پاکستان د دې مشرانو سفرونو، ځکه چې افغانستان هم دا غواړي چې د دې سفر څه پایلې وي، ځکه چې په ماضي کې هغې ته دا ګیلې پاتې شوي دي چې حامد کرزي صاحب ډېر زیات سفرونه کړي دي، خو هغې څه پایلې دومره نه وې اغېزمنې، دونه مثبتې. نو زما په نظر دا ځکه مهم سفر دی چې پاکستان هم اوس په خپله په دې پوه شوی دی چې افغانستان اوس خارجي فوجیان کله اکثر ځي او د هغې جنګي رول ختمیږي، نو په افغانستان کې ګډوډي که راځي نو پاکستان به زیات هغې نه اغېزمن کېږي، ځکه چې پاکستان کې دا وخت کوم خپل فوجي عملیات په شمالي وزیرستان او په خیبر ایجنسۍ کې روان دي، نور پاکستان کې دی شي دغه زغم نه، بل په پاکستان باندې فشار هم زیات شوی دی چې د سولې پروسه کې عملي ګامونه واخلي، ځکه د افغانستان دا ګیله پاتې شوې ده چې پاکستان وعدې کوي، ژمنې کوي، عملي ګامونه نه اخلي، او دا نظر هم کوي شته چې پاکستان کولی شي چې د سولې په پروسه کې دی همکاري وکړي. مننه کوم طاهر خان. د ولسمشر غني دغه سفر سباله بشپړېدونکی دی او په پام کې دی چې سباله د پاکستان د کرکټ د A ټیم سره د افغانستان د کرکټ A ټیم ولوبېږي او د دغه لوبو ننداره به ولسمشر غني او د دغه هیواد لومړی وزیر نواز شریف هم وکړي.